اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11 سپارې دریم درس دی او د سورت یونس چې 10مه سوره ده د 2م آیه نه تر 20مه آیه کې دا کلمات استفاده شوي دي. تاسو کولی شئ چې قرآن ورسره ولولئ ترجمې سره. قدم مرتبه، ضیاء پړقیدون کې، وتحیتهم او د دوی دعا به وي، مره نو دی روان شي، ریح عاصف سیلی سخته، زخرفها خپل رونق، حصیده دریبلی شوی فصل پشان، ولا يرحق او نب راخوریگی، فتر ولا ذله تورواله او نزلت، مظلمه توری تیاری. امید ده درس زده شوي. نور دوستان سره هم شیر کوي او طریقه دا ده چې آیتونه ورسره ولولئ سره د ترجمې او دا لغتونه حفظ کوي چې درته اسانه شي. هر وخت چې تلاوت کوئ ترجمې له بې هیڅ حاجت نه وي. الله مل شه.